ته دا بنګله وګوره، دا د جوته خان ده. څنګه بنګله یې جوړه کړې ده، سارایي شپانه سړی دی، هلې بیلیانې دي زده، دارنګه بنګله یې جوړ کړې. ته نو ورته بندې تابه ده، تعلیم کومه تعلیم کومه تعلیم کومه، پیسې وګټه. دا تعلیم یې نه دی، دا له وخت ضایع کېدی دی. په ده باندې وخت مه ضایع کوه. تر پیسو د ګټ شی نسته. ایله چشماټو مه کږه. وروڼو خو د پګۍ نه پوهېږي، هغو څخه زما تمه نسته. تا پوه کومه، ته باید پیسې وګټې، جایداد جوړ کړه، بنګله جوړه کړه، ژوند جوړ کړه، خوندونه پر واخله. بنګله خیال یې څه کوې؟ یو لویه پلنه ګاډۍ ده، په دغه کې یې مخ ګرځي، خوندونه یې پرې اخیستي دي. ته ګواده یې چې جایداد ډېر ښه شی دی. جایداد ښه شی وي، همدا شپانه سړی وي. څنګه بنګله یې درته زما خو خوله اوبه ورته وکړي. حاجي صاحب زه دا منمه چې پیسې ګټل ضروري دي، دومره هم نه دي ضروري ته تعلیم پر پرېږدې. هغه زه په دلیل در ښیم چې تعلیم تل ضروري دی، پیسه ګټل ضروري دي منم. تعلیم چې جوته خان دا بنګله جوړه کړې دا چا جوړه کړې؟ مزدوران به جوړه کړې دي. مزدور دا دارنګه مزدور خو نه دی جوړه کړې، چې له روزانې له راغلی دی سړی. انجینیر دا نقشه چې ورچوړي دا تعلیم یافته سړی. ابي د ورچوړ دي لغه سره د داوته خان څخه کار، زه د پیسو خبره کوم. زه خو د پیسو خبره کوې، خو دا نظام چې دی دا پیسې ستا ته په کوټ پرتې دي، څه کوې؟ دونې سړی د نه ستا د بنګلې نقشه درښیي، ته دا پیسې څه کوې؟ ستا پیسې بیا قدر لري؟ جوته خان چې په دا غټ موټر کې ته یې سپور دی. هغه د مسران ورونو خبره کوي، هغه د مسران د ورونو خبره ده. زه د کومې خبرې راسموم هغه نه کوې. جوته خان چې دا موټر چلی دا چا جوړ کړی؟ دا جوته خان جوړ کړی دی، د جوته خان پیسو جوړ کړی. ته خو نوم نشې جوړولی. دا مې یو تعلیم یافته سړي یو انجینیر جوړ کړی. دا تاسې دا موبایل اخیستی دی، دا تصویر جوړ کړی، دا ویډیو جوړ کړی دی، دا چا جوړ کړی؟ دا جوته خان جوړ کړی دی، بې تعلیمه سړي جوړ کړی دی که یو تعلیم یافته سړي جوړ کړی؟ یا خود به تعلیم یافته جوړ کړی. دا پنځه میاشتې مخکې چې ستا اپنډکس وي، ستا اپریشن چې در وکړي، دا ته یو تعلیم یافته سړي در وکړي که عام ساده سړي در وکړي؟ یا خو تعلیم یافته وي، ډاکټر وي. ستا به څنګ په جیب کې څنګ ګولیانې اوس بیا هم ګرځی، دا د یو تعلیم یافته سړي ایجاد دی که د بې تعلیمه سړي ایجاد دی؟ ستا په غاړه چې کپړې دي، دا د یو تعلیم یافته سړي ایجاد دی که د بې تعلیمه سړي ایجاد دی؟ ستا په جیب کې قلم ښکاره کېږي، دا د یو تعلیم یافته ایجاد دی، د بې تعلیمه. او دا خبرې خو د صحیح دي. تعلیم ووایه، دا زموږ وزیران باچاهان دا به اسمبلۍ د پر خرو تلل، دا پستې ګاډۍ به نه وي، برو ګوړه خوږې دا به تا کور له په یوه دانه اخیسته. تعلیم ووایه. دغه دا جوته خان دنیا چې ده دغه حساب د په ګرد کلي نه شوی کولی. هغه ځکه کالکولیټر به نه وي چې حساب یې کوي، په ګوتې به یې حساب کوي. دا پیسه نه ده، دا د لاس خیرې ده، نن ډېره ده سبا به نه وي. اصله سرمایه چې ده تعلیم دی، علم دی، باید چې موږ علم تعلیم وکړو. هر د خلاص وي، ته ګوښه پر دا ښه سوچ وکړه. دا د دنیا چې کوم نظام پر مخ روان دی، دا هر څه کېږي، روډ دی، څومره ترقي دي، څومره نظام پر مخ روان دی. هغه څوک دی؟ دا خو الله پاک دی، د الله پاک راباد اگر د دغو تعلیم یافته خلکو برکت دی. هر څه تعلیم یافته خلک دي. موږ خو علي دا ایس ډوډۍ وخوره، ډوډۍ وګټه، بس نور موږ هېڅ شی نه دی کولی. تعلیم وکړئ، د بچیان یې وکړئ، د تېغ وخت تر څه وي. ای درختو ډېر ښه ګل نه دی کړی. درختو به ډېر ګلان وکړي، تعلیم وکړي، نور ګلان هم کوي. تاسو هم سره اخلاص ما وکړه دغه شیانو ته پام نه وي. سړی نو هغه شیان دي موږ یې استعمالوو، اکید دا خو تعلیم یافته خلک جوړوي، دا خو انجینران دي. صحیح ته راته ووایي. دا نو که موږ تعلیم وکړو، موږ به هم د یو شي ایجاد وکړو، زموږ په نامه به هم یو شی جوړ شي. زما یو کوچنی زویکی دی، دا دی ما د بیدارو کې معلوموي په دا به دا شیان کوم یو شی بیا راوځي. بیدارو کې نه دغه کار باسي.